بسم الله الرحمن الرحیم. مهمې اصطلاحګانې په نوم ایښودنه کې د ایوپاک په نوم ایښودنه کې مهمې اصطلاحګانې. نو هلکانو د اول ټرمینالوجي د ایوپاک یو او بیا نوم ایښودنې ته راځو. نو د نوم ایښودنې دپاره د څو لیکچرې انشاءالله چې تاسو وګورئ نو تاسو اسانۍ سره کولی شئ چې ایوپاک نومونه چې دي خاص کر الیفاتیک مرکبات ده دا ډېر په اسانۍ سره نوم ایښودنه ورته وکړئ. نو د ایوپاک په نوم ایښودنه کې مهمې اصطلاحګانې چې کوم استعمالوو هغې سره ځان بلدو. مهمې اصطلاحګانې چې دي هغه سره هغې کې یو مهمه اصطلاح چې ده موږ استعمالوو د ورډ روټ. یعنې کله چې موږ اصلي زنځیر کې کاربنونو شمیر چې دی دا موږ ته ورډ روټ باندې ښیو، یعنې اوږد زنځیر کې یا په اصلي زنځیر کې چې هغې ته موږ پیرنټ چین یو، اصلي زنځیر ته موږ چې یو پیرنټ چین کې د کاربنونو شمیر ماته ښیي، د کاربنونو شمیر ته ورډ روټ ویل کېږي. مثلا ما سره یو مرکب دی اوږد زنځیر کې د هغه 10 کاربنه دي نو ورډ روټ د هغه ډیک دی. صحیح ده؟ د کاربن یو نه واخله د کاربن څلورو پورې دې دپاره موږ ځانګړي نومونه لرو. صحیح ده؟ نو کاربن یو دپاره موږ استعمالوو میت او کاربن دوه دپاره موږ استعمالوو ایت. د کاربن درې دپاره موږ استعمالوو پروپ او کاربن څلور دپاره موږ استعمالوو بوټ. کاربن شمیر څلورو څخه زیات شي نو بیا ګریک شمیرې چې دا استعمالوو. که څلورو نه د کاربنو شمیر زیات شي نو بیا ګریک نومیرل شمیرې چې هغه استعمالوو، یوناني شمیره چې دا استعمالیږي. نو مثلا که کاربن 15 شي د دپاره موږ پینټ ټکی استعمالوو، پینټ. که شپږ کاربنې ما سره نو هغې دپاره موږ هیګز ټکی استعمالوو. که اووه کاربنې نو هغې دپاره زه هیپ ټکی استعمالوم اوږد زنځیر کې. که اته کاربنې نو هغې دپاره زه اک ټکی استعمالوم او که 9 کاربنې نو دې دپاره زه نون ټکی استعمالوم. نون صحیح ده؟ نو میت، ایت، بوټ، پینټ، هیګز، هیپټ، اکټ، نون. که 10 کاربنې نو دې دپاره زموږ ډیک ټکی استعمالوو، ډیک. او که مثلا 11 کاربنې دا خیر د موږ ډېر یو هم نه خو 11 کاربن چې هغې دپاره انډیک استعمالوو، انډیک. که 12 کاربنې دې دپاره استعمالوو ډو ډیک. که 14 کاربنې
دې لپاره موږ استعمالو ټرایډیک. صحیح ده. بیا که 14 کاربني ټیټراډیک، که 14 کاربني ټیټراډیک، که 15 پینټاډیک، که 16 هیکزاډیک، او که 17 هیپټاډیک، او که 18 آکټاډیک، او که 19 نوناډیک، او 20 لپاره ای آی کاس استعمالیږي. 20 لپاره چې استعمالیږي ای آی کاس. اوس که 21 وي، دپاره نو 21 دپاره به بیا زه 11 دپاره موږ څه استعمال کړی ان، نو ان ای آی کاس به راشي، ان ای آی کاس. او 22 دپاره به بیا همغه شان ډو آی کاس به راشي، ای آی کاس، ډو آی کاس به راشي، ای آی کاس به راشي. اوکې، دې لپاره موږ بل ټکی استعمالی شو، ان آی کاس هم استعمالولی شو، ان آی کاس. او دې لپاره ډو ای آی کاس هم استعمالولی شو، او ډو آی کاس هم استعمالولی شو. نو 20 دپاره بیا هلکانو که ما سره 20 کاربن شي، نو 20 دپاره بیا موږ استعمالو ټرای اکاونټ. او که 21 وي مثلا، نو ان ټرای اکاونټ به شوی وي. صحیح ده. او ډو ټرای اکاونټ دا 22 دپاره دی، ډو ټرای اکاونټ. اوکې، نو 40 کاربن که ما سره شي، د ټیټر اکاونټ استعمالو، ټیټر اکاونټ استعمالو. او نو 41 دپاره به بیا موږ استعمالو ان ټیټر اکاونټ. او 50 دپاره موږ استعمالو هلکانو پینټ اکاونټ. او 60 دپاره موږ استعمالو هیکز اکاونټ. او 1 دپاره موږ استعمالو هیپټ اکاونټ. اتیا دپاره موږ استعمالو آکټ اکاونټ. او 90 دپاره موږ استعمالو نون اکاونټ. او 100 دپاره موږ استعمالو هیکټ. نو لومړنی اصطلاح چې ایوپاک کې موږ استعمالو هغه ورډ روټ دی. په اصلي ځنځیر کې د کاربنونو شمیر ماته ښیي. اصلي ځنځیر کې د کاربنونو شمیر ته موږ ورډ روټ یو. مثلا ما سره دا کمپاوند دی CH3 CH2 CH2 او CH3 دی. نو دې کې 4 کاربن دي، نو زه به د لپاره بوټ ټکی استعمالوم.
لکه څلور کاربن دي په اوږد زنځیر کې. اوس چونکې کاربن کاربن ترمنځ یوه ګونه اړیکه ده، نو دې دپاره به یې زه استعمالوم ANE. د دې نوم څه شو؟ بیوټان. څه شو موږ سره؟ بیوټان.